بسم الله الرحمن الرحیم. د احمدشاه بابا مینې فیسبوک پاڼې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. محترم ورونو، څرنګه چې پوهیږئ د احمدشاه بابا مینه کې د عالي تحصیلاتو لپاره یوازینی 2 کلن د ژورنالیزم پوهنځي یو 2 کلن انسټیټیوټ لرو، او هغه هم غواړي ځینې حلقې چې دا له موږ څخه له دې ځای نه انتقال کړي د کابل کوم بلې برخې ته. نو په دغه اړوند باندې زه ټولو اوسیدونکو د احمدشاه بابا مینې نه هیله کوم چې ترڅو خپلو مشرانو سره تماس کې شي او د معارف وزارت او د عالی تحصیلاتو وزارت باندې یو فشار راوړي چې ترڅو د دغه عمل مخه ونیسي او په آینده کې د عالی تحصیلاتو له وزارت څخه د نورو پوهنځیو غوښتنه وکړي، او نه دا چې له موږ څخه دغه یو 2 کلن نیمه انسټیټیوټ دی او دا هم له موږ نه واخلي. مننه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الرحیم دوید هستم، یکی از باشنده‌های ارزان قیمت. قسمی که شما در جریان هستید، بعضی مردم میخواد که اینستیتوت یک جای دیگه انتقال کنه. ما نمیخوایم که یک دیگه جای انتقال کنه. بسیار محصلین دارن، ما خوش هستیم به این اینستیتوت. نوم می سید علم حنیفی. والا دا به انتقال نشي ځکه په احمدشاه بابا مینې کې ډیر نفوذ اوسیږي او خصوصا ډیر محصلین دي او دوی د تعلیم څخه بې برخې کیږي. دا باید همیشه دلته شتون ولري. زه بچه ګل د ارزان قیمت اوسېدونکی یم. ما بچیان الودونه دلته په انسټیټیوټ کې درس وایي او زه وس توان نه لرم چې شخصي انسټیټیوټ درسونه په ووایم. د ارزان قیمت خلک ټول غریبان دي، بېوسه دي، هېڅ وس توان نه لري چې چېرته شخصي درسونه ووایي. موږ نه غواړو چې دغه انسټیټیوټ بل ځای ته بدل شي. موږ ماشومان دلته موږ بچیان دلته بې درسه پاتې کېږي.